وخت مو بخیر درنو لیدونکو هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله سئ. قدرمنو لیدونکو په پلازمینه کابل دارالمان ماڼۍ کې د غوره خدمتونو ملي نندارتون پرانیستل شوی دی. موږ هم وغوښتل راشو دغه نندارتون ته د نندارتون له ګډونوالو سره او نورو خپلو هیوادوالو سره خبرې اترې ولرو. تاسې هم راسره د خپرونې تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. نمایشګاه چې ده هغه بهترین کار دی د داخلي تولیداتو لپاره. په دې چې که دغه نمایشګاه نه وي نو څوک ته هغه وهم نه راځي، څوک ورته هغه نه پوهېږي چې دغه تولیدات داخلي ده که خارجي دی. اکثره بعضې خلک دلته نمایشګاه کې موږ ولیدل چې راغلل هغوی بعضې جنس نه پېژندو یا زموږ د شرکت یا د نور شرکتو جنس نه پېژندو چې دا د کوم خارجي دی که داخلي دي. انشاءالله دې نمایشګاهو کې تقریبا د سره چې 80% پورې د خلکو کورونو ته رسېږي، خلکو ذهنونو ته رسېږي چې دا داخلي تولیدات دي. او بل یو خواهش د امارات اسلامي نه لرو په دې چې کوم چې هغه خارجي شیان د خارجي مال چې دلته واردېږي افغانستان ته هغه باید مخه ونیول شي. پوه چې د هغه نه په ښه کیفیت کې دلته داخل د وطن کې تولیدات کېږي. داخل وطن کې چې کوم تولیدات کېږي د هغې ګټه بیا دا ده چې دلته خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. او چې کوم خارج نه مال راځي نو بیا هغې کې دغه د کار زمینه نه وي، فقط بس هغه دی او بې کیفیته شی دی، بې کیفیته اموال راځي. نو دغه لپاره هم نمایشګاه ته ضرورت زیات دی او آینده کې نور. او بل دغه خارجي چې کوم مال واردېږي دغه کې لږ د افغانستان اسلامي امارات لږ توجه غواړو. موږ په میهن سټیل کې 93 تولیدات لرو چې سیخ ګول، آهنګاډر او شمش دي. سیخ ګول موږ له 8 ملي څخه تر 22 ملي پورې تولیدات لرو او همداسې آهنګاډر موږ په مختلفو سایزونو کې تولیدوو. او موږ د ګاډر او د سیخ دپاره شمش هم تولیدولی شو چې شمش هغه مواد دي ضروري چې له هغه څخه ګاډر او سیخ جوړیږي. او موږ کولی شو په میهن سټیل کې لوی ولتاژ لرونکې پایې هم جوړې کړو چې د دې د مخکې مواد کوم تولیدي مواد چې له دې څخه لاسته راځي دا پایې دا مخکې له خارج څخه راتللې، خو اوس خوشبختانه موږ کولی شو په افغانستان کې د انګلارن په نوم باندې دغه مواد تولید کړو. شرکت اسپینزر یکی از شرکت‌هایی است که در قسمت تولید روغنیات خود و صابون همه مردم آشنایی دارن و میشناسنش و در این عصر بعد از آمدن حکومت اسلامی افغانستان یک بار دیگه توانست که بازم ماشینالات خود دوباره فعال بسازه و بازم بر مظهر خدمت مردم خود قرار بگیرد. و ما می‌خواهیم که همین نمایشگاه‌ها دوگان برگزار شود و همین تولیدات خود ما در نمایشگاه بیاریم و بیرون از کشور از افغانستان هم بیرون که نمایشگاه شوم همین که محصولات خود باید ما ببریم همونجا و نمایش که محصول ما باید مشهور شود که ما همین چیزها را داریم در افغانستان. و خواست ما از افغانستان همین است که خانم ها را باید در نمایشگاه مثل که این نمایشگاه خانم ها کار میکنه و خانم ها میآید بسیار به یک آرامی، کسی کار نداره همراهشان. همین خواست ما است که دیگه زیادتر شود و در نمایشگاه خانم ها را بانند که هم کار کنن هم بانند که بیاین و خریداری. خواست ما از دولت نمی است.
میوه تازه خشک شده ما را که این پروسس ماست دلیلی که ما رو به این کار آوردیم تا جلوگیری شود از ضایعات میوه تازه خشک شده. هم از ضایعات میوه تازه ما و شما چون فصل میوه تازه که میشه میوه‌جات ما و شما اکثرا خراب میشه و صادراتش کم میشه، بنادر بسته میشه. به این خاطر ما تانسته باشیم از ضایعات میوه تازه ما و همچنان از ضایعات ترکاری باب ما جلوگیری کنیم. خواستیم دست به یک ابتکار زدیم تا بتانیم مظهر خدمت به کشور و هموطنان خود شویم. تمام مردمش بازدید کرده بود، بسیار یک جای خوب را گرفته بودن و دیدیم بسیار نامخدا چیزهای زیاد را آورده بودن. صنعت ما نامخدا پیشرفت کردن. شرکت های آهن بودک، بسیار شرکت های آب معدنی بود، خوراکی بود، از میوه‌جات بودک، نامخدا همه چیز درش بودک و ما افتخار میکنیم که تا با نمایشگاه برگزار شد و مردمش بازدید کنن و جای افتخار است برای ما و به افغانستان که هر چقدر پیشرفت کنه.